اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. واتلو عليهم نبأ نوح. دريمة حصة دريمة هذا سورة آخري حصة پدې کې څلور امور دي. تخویف دنیوي دی په واقعي د قوم د نوح علیه السلام او په واقعي د قوم د فرعون باندې په آیت نمبر 9 کې. ترغیب ال توبه دی په واقعي د قوم د یونس علیه السلام په آیت نمبر 98 کې. زر توبه وباسي. ګوري چې قوم د یونس علیه السلام زر توبه استری و نو توبه قبول شو، عذاب طرفش. او په آخر کې ترغیب ال القرآن دی. ځکه چې د سورت ابتدا مقدمه د قران کریم په تعریف وا نو آخر هم په تعریف د کتاب الله دی. نو د دې حصے بلتون د ما سبق حصے نه داو چې اوله حصہ د دې په عقیده ردونه وو، دویمه حصہ د دې په عمل ردونه وو سره د عقیده درد، دریمه حصہ دوی ته تخویفات دنیوي دي. وَاتْلُو أُولُو پدې باندې نبأ نوح، خبر د نوح علیہ السلام از بار وخت کې چې وی نوح علیہ السلام قوم خپل لران اے قوم زما کچری وی کبر علیکم چې دن شوی پتا سو باندې واښوی پتا سو مقامی ډیر اوسېدل زمان طول مقامی و مکس وګدا اوسېدل زما او مکس زما ډیر وخت مې درکې تیر کا کدا در باندې دروندوي و تذکیرین او پندر کول زما تاسو ته بیاات الله پایتونو د تعذیب د الہ باندې پن زما تاسو ته بیاات الله نو فعل الله خاص د الہ په ذات توکل کړه د ما په دفع شر تاسو کې اول خو معنی چې نه معنی نو لاس مخلاص فاجمعوا پس راغون کې امرغم کار خپل ان راغون شي په امر واحد باندې سره خبرو کوي وشرکاکم او معبودان ممراغون کوي ثم لا يكن بيدني امركم کار استاس علیکم فتاسبن غمتا خفی پټ دینوی ثم قضوا به فیصله کوي الی پبار زما کی فخار باندې ولا تنذرونی ومهلت مرا کوي ماتام سمو چې وس کیږي راغون شي سره کوي بس محبوب ته تشجیعان فإن تولیتم دویمه طریقه تبلیغ ورته خای اول خدا سے چیلنج ور کلاس مخلص دویم ورته وا فإن تولیتم پس کچری وګرځي تاسو درولو د ایمان نه نوح علیہ السلام قوم ته داسې وای فإن تولیتم فما سألتکم پس نه غوښته ماته سن من اجر ستنخا چګینه تنخوا برانه پاتش ان اجرینا تنخوا زما الا الله مگر د الہ فزاد الہ په بدل راکې او مامور ګرځول شي په دې باندې ما چې شمس د مسلمانانو نام دلیل نقلش نبی اسلام ته تبلیغ طریقه دا فکذبوا پس تکذیب وکړي قومیانو د نوح علی السلام پس نجات ورکړه مونږه نوح علی السلام ته غرقنا او نجات مور کا هغه چې ستا چې د سره د مؤمنینو نه فل کی پکشتای کې او وګرځول مونږه دوی لره خلایفا خلیفگان رستو سیدن کې بزمګه کې واغرقنا الذين او غرقنا مونږه کسان چې تکذیب کړو په ایتونو زمونږ باندې پس وګوره څنګه ګرځیدل اخري انجام د منذرینو یرا ورکړې شو هغه قوم چې منذر ورغله او دی منذرینو بد عذاب ده دا یو تخویف قصه شو. دویمه ثم بعثنا بلغلو من بعد ورستو دا قوم د نوح علیہ السلام رسول فواضح معجزات قوم خپلتا
فجاءوا پسرا بغلدی قوم خپل ته واضح دلایل معجزات فما كانوا پسنو دی لیؤمنو چې ایمان راوړل مما پاغ اصول الدین باندې کذبون چې تکذیب کړو دی به پاغه باندې من قبل وړاندې تیان رسولنا هغه وړاندې چې د چا تکذیب کړو کوم آیتونو اصول د دین نو دی چې ایمان یې راوړل به ایمان نه وړ کذالک لکه څنګه چې د دې پزونو تبا موږ لګولې دا شنت به او مهر لګو پزونو معتدینو باندې تجاوز کوونکو چې حلال نه حرام ته تجاوز کوي دا یو اجمالی دلیل شته تخفیف دریم تفصیلی تخفیف دنیوی دی ثم بعثنا من بعد بیا اولیګل موږ من بعد مرستو دغه رسول موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام فرعون ته اولیګلو ملائکه دلیو قومیان ورساو دا قوم درتا بی آیاتنا پاغنو معجزات خلو باننین فاستکبرون قومیانو اکبرو کان دروڑو دا ایمان او آغی یو قوم مجرمین پس هر کلا چراغ دیلرا الحق و حق ورطراغ من عندنا دا جانب زموننا چه موسیٰ علیہ السلام او توراتو نو اویدی ان هادا یقینا دغه چې موسی علیہ السلام پر اتلکړي خامخا سحر مبین ابتدا کې دوی سویلو ان هذا لساحر مبین نو هغه تسلی ده چې دا موسی علیہ السلام تورات ته او دتم دا نسبت شوی وو او ورته موسی علیہ السلام ته قولونه نبی علیہ السلام ته چل د تبلیغ خای چې دی هم د سوای نو تداسه ورته وای او موسی علیہ السلام ورته تاسو قول کوي لا وای تاسو په حق ده فبارد حق لما جاءکم چرکل راغی تاسو ته نو وای تاسو دغه تورات ته چا سحرونه راځي سحر دی دا حال دا لا يفلح الساحرون خلاصین نمو مساحران من عذاب الله نو موږ ته دا نسبت کوي او ورته قومیانو موسی علیہ السلام اجیتنا راتل کړي تا مونږ ته آیا راغله تمون تدیر پاله تلفتنا چواله تمونگا تلفتنا ما تصرفنا چواله تمونگا عما دا غلارنا چې مونږ کړي دي مونږ پاغي باندې پلاران خپل چې عبادت د بوتانو او فرعون اطاعت وتكون لكم الكبرياء او شریتا سو دوړو ته چې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته اشاره کوي شیتا سو دوړو تل کبرياء لوی بادشاہي فلر د پزماګر مصر کې ډېر پاره چې تا ته بچی پاتش پس نه یو مونږه تاسو دوړو ته مؤمنین د وجد اقوال تاسو دوړو نه مؤمنین مصدقین ایمان اورونکي نه وقال فرعون لئن اراول ما تعر لوی ساحر هر ساحر علیم چې پوی ډېر پوی پسیار کې پس هر کله چراله ساحران او وې دایته موسی علیہ السلام خبر لنډه کوي ځکه مقصود د بیان د قصې نه ده بلکې مقصود تشجيع د نبی اسلام د طریقه تبلیغ ورخای او بلکې لوی مقصود تخفیف دنیوي دی چې تعذيب راشي او ورته موسی علیہ السلام القو غرزو یا چې یې تاسو ملکون اوردون کې دا چې هم ساګانې وپړې دي فلما القوا هر کله چې سایران او غرزولم ساګانې خپل وپړې خپل نو موسی علیہ السلام ما جئتم به السحر ما الذي موصل له هغه جرات لو کړه تاسو پاګې باندې هو السحر هغه سحر دی ان الله یقینا باری تعالی سيبطل زرد چې باطل وکړي سحر لرا ان الله یقینا باری تعالی لا يصلح نصالح کوي نه خو عمل د مفسدين او ساحرين ويحق الله الحق او یقینا باری تعالی يحق الله ثابتي باری تعالی حق لر بکلماتی په تحقیق خپلوانی او په کلمو خپلو ولو کرے المجرمون اگر کبت غنی مجرمان او خفقیږي مجرمان فما آمنا پس ایمان رنولا لموسى دا وجه دعوت موسی علیہ السلام الا ذریه یا بموسی مگر صاحب اولادی من قومی دا قوم دا فرعون دا خاندان دا فرعون نسل کسان ایمان اور علا خوف سر دیر من فرعون دا فرعون نو ملائیم و در وصاو دا قوم دنا دا دل دینا آپ دی خبر بانی یفتنام چې فتنه کې بواچی دی لرنه قتل ویږي نه یو څو نفرو دو سړی او درې زنانه وی آسیه بی بیوان د فرعون کړه د خازن هغه بی بیوان او بل د هغه سړی خزا هغه
خزا چې فرعون ته به ګیره ګمنځولا او دو سړیو یو خازن خپلا یو رجل من آل فرعون د فرعون د خاندان نه یو سړیو ترزوی جوړې ده که صحیح کېده نو په یره باندې دوی ایمان راوړل وان فرعون یقینا فرعون لعن خامخ متکبر انسانو علو کون کې پزماګه کې او یقینا دیو خامخ د مسرفین او مشرکین نه زیاتی کون کې په کبر او اسراف او شرکی وقال موسی علیہ السلام یا قوم زما انکم ان کنتم آمنتم بالله کوم چې ایمان راوړل بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام یا قوم زما کچریای تاسو د قبطیانو بارک یادې چې دا غینه ایمان را نوړ مگر رسول ذری د فرعون داغه خاندان خلق او موسی علیہ السلام یا قوم زما کچریای تاسو چې ایمان راړئ ایمان منوړې دی الله په ذات پس په دغه ذات باندې توکل وکړئ کړئ تاسو مسلمانین یا اذ کنتم مسلمین فقالوا فصور قومنا علی الله توکلنا صحابه کرامو ته تربیت ده خاص د الله په ذات موږ توکل کړی دی اے رب زموږ لا تجعلنا مگر دې موږ فتنه موضع د فتنې موضع فتنه موضع د ابتلاء او د عذاب د پاره د قوم ظالمینو یعنی موږ باندې د مشرکان مو مسلط کړي چې زموږ د ظلم په وجه پاغي باندې چې کوم نه فتنه کې هغه اختش ونجنا نجات را کې موږ ته رحمت خپل باندې قوم کافرینو وحی وکړه موسی علیہ السلام ته ورور د هارون علیہ السلام ان تبوها چې جوړ کې دواړه لقومکم ان پر قوم خپلان به مصر په مصر کې بیوت المساجد کورونه د عبادت مساجد وجعلوا اغرضوا بيوتكم مساجد خپلا قبلة نحو قبلة طرف د قبله ته بیت المقدس ته مخونه کوي یا اغرضوا کورونو کوټه وجعلوا اغرضوا به بيوتكم دا کوټه خپل قبلة موضع د مانځه یا د مساجد نحو القبله کوي او قائم کې منځونه لرا او زیر ور کې مؤمنین لرا په نصرت سره او په جنت وقال موسی علیہ السلام دعا وکړه اے رب زمونږ انک یقینا ته چې ورکړی تا فرعون نو ملا قوم دلرا زینت و اموال او مال په ژوند دنیوي کې ربنا اے رب زمونږ ډیر په لې دلو چې دی گمراه کې خلق له دلالستانه دومره سرکشه کې شوی دي چې داغه په بدل کې د ایمان اورو په ځای باندې کفر کوي خلق گمراه کوي ربنا اے رب زمونږ اتمسا حلاکت را ولا على اموالهم فمالون دوی باندې وشدد على قلوبهم او مهر ولګو په زړونو دوی باندې سخوال راوړ په زړونو دوی پس دوی ایمان نه وروړي حتی ول عذاب الیم ترته چې وګوري دی عذاب الیم درناک چې غرق دی او ایباری تعالی موسی علیہ السلام ته قد اجیبت پتاقی قبول کړه شو دعوت کومه دعا تاسو د دعاونو نو دعا خو موسی علیہ السلام کړي وا قال موسی ربنا خو هارون علیہ السلام په امین ویلو هارون علیہ السلام په امین ویلو نو ځکه ورته دا ویل کیږي چې دعوت کومه د اجتماعي دعا شو ثابت د قران کریم نه ده او دام ثابت شو چې امین دعا ده نو چې دعا د پټ ویل پکار دی فاستقیما پس مستقیم اوسېږي دعا کدا سو کوئی چاله کوي د صراط المستقیم کوم دعا ده هغه دعا ده خو مصدره په ثنا ده او په ثنا کې جهر پکاري ثنا کې جهر پکاري ذکر کې جهر پکاري په دعا کې خفیه پکاروي امین کې هیڅ ثنا نشته محض دعا ده نو پټه وایا اویا د صراط المستقیم دعا ده خو مصدره په ثنا ده نو ثنا په پټه جهر په کې فاستقیما پس مستقیم اوسېږي دعا په ایمان او په تبلیغ باندې ولا تتبعانی او تاسو دعا تابعداري مکوئ دلال را کسان لا لمون چې پویږي نه داغي دین پسې مزي اوس عذاب ته خبره جوړ کړه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر اے عبرنا تیر کا مونږه بني اسرائيل په بحر باندې لارې مو ورکړي فاتباهم پسور پسې شپدی پسې فرعون وجنود لخر د فرعون سلی رشلا کا کسانو
بغیان نه پاره د ظلم او عدوان د تیری نو عدو باغ تیری شي چې په افعالو کې وي، بغي باغ شي چې په مقالاتو کې وي. حتی تر دې یو تاکید شي، حتی تر دې اذا ادرک الغرق چې لاندې کړه دلر الغرق غرق ته ورسېدم. نو فرعون آمنتو ایمان لرم. پدې خبران نو یقینا شان ده لا اله نشتا معبود الا الذي مگر ذات امانت چې ایمان راوړې پاغي باندې بنو اسرائیل هغه ذات چې بنو اسرائیل په ایمان راوړې دي داغه نه سوا بل نه دا وخت چې کوم ایمان دې دا مقبول نه دی. ځکه بل ځای کې رب کریم ما مخکې هدایت تاسو ته وویل، رب کریم فرمایي فلما راوا باسنا قالوا آمنا فلم يكن ينفعهم ایمانهم لما راوا باسنا. عذاب چې وګوري نه پوت ایمان نه رسي بیا. دا خبره چې د فرعون ایمان مقبول دی دا په متصوفو کې یو جماعت واغی دا قول کړو چې د فرعون ایمان اخر وخت کې شوی دی دا مقبول دی. متصوفو کې یو جماعتو او ابن عربی باندې چې کوم اعتراض کیږي چې دې قائلو داغي جواب په الواقیت والجواهر کې امام شعرانی کړی دی چې ابن عربی دا څه نه دی ویلي چې ایمان مقبول دی، دا ویلي چې اخره کې ایمان راوړی دی. دا چې اوس ایمان مقبول دی کنه دا قائل دی مقبولې نه دی، دا یاد دی چې دی وخت کې په تکلم په ایمان کړی دی، خدا مقبول نه دی. وانا من المسلمین الان او ورته جبرائیل علیہ السلام اوس آیت ایمان راوړي بعد الغرق. وقد عصيتو پتاقینا فرمانی کړي وتا قبل ورننګ او وی تر مفسدین نه پزماګه کې دې چې علاقه دې نه لګ مخ کې وتا څور دې مخ کې جبرائیل علیہ السلام راغلی وو. وی یو غلام میکور کې ماشوم غټ ک او چې غټ شنو وسه ماته وی تزما بازار نه ای اړواک نه راکې راته. دا څنګه دی هغه وی چې زخر ته نصیحت وکړه بیا پس ورغی ویزه نصیحت وکړه قدریم زل غصه شوې چې یاره داسې غلام چې د بادار نه مایو د بادارۍ دعوه کوي کنه دا سین نه دی په دې لاهو کا. ابراهیم علیہ السلام ورته راغی الان اوس ایمان راوړي بعد الغرق او چې کله دا کلمه ویل نو هغه وتخکار کړه اچټه وتخکار کړه ګورې وتا دا فیصله کړي واخه چې باداری چې کله څوک نه مني خپل د بادارۍ دا غلام کوي نو دا پسین لو کول پکار دی بس پسین لو شوزا. فالیوم پسنن ننجی کا نجات در کو مونږ تاسو ته بدتا تا به بدن کې په بدن ستاوان دي بدن ته نجات درکاو دیر پاره چې تو ګرځيږي او شیل من خلفکا هغه چا د پاره چې رستستانه دی آیتنا عبرت به څوک تاسو لاړ نشي بیا تاسو څوک لاړ نشي. وان كثيرا من الناس عن آیات غافلون یقینا ډیر د خلکو نه د آیاتونو زمونږ نه خامہ خار غافلون نه خبر دي کدا شینه اورید الکلبم لوی داوی ونکې بس چپراله چپی بار تر وګرځو. او ګورئ صداقت د قران باندې لوی دلیل چې دا خبره ورته کړې ده چې تا بدن ته نجات درکوم چې رستو خلکو ته عبرت شي نو مړه خرابيږي او فرعون نه خرابيږي. او د کمپیوټر په سیډیانو کې تصویرانو مشته دي
څوک ګوري وګوري ورته دالو ته نه پرته دا وسم دوی بنا چې اخلاص پروت دی اسم نشته امه شان ته پروت دی اوسم عبرت د خلکو لپاره خلک ورزي په جیبګر کې پروت دی د مصر ولقد بوانا بني اسرائيل مبوء صدقنا او خامخا تحقیق بوانا ډیر کړیو موږ بني اسرائيل مبوء صدقنا پا زید سکون کې مبوء زید سکون چې موضع د صدقو لایق او خستو ان ازمکه کریمه چې اردن او فلسطین دی او مصر او شام دی ورزقناهم روزي ورکړو موږ دوی لپاره من طیبات د پاکو روزي نه منو سلوا او غنایم وغیرہ اگر که غنایم دوی تروانو ازمکه ته پاتې شو فمختلفو پس د اختلاف نو کړي په دین خپل کې تر هغه پورې جاءهم العلم چې راغی دی لره علم او چې کله ورته علم راغی نو به اختلاف شروع کړ نه دا وایي چې هر امت چې د علماء لاندې جوړه کړی دا نه دوی اختلاف نو کړي تر هغه چې راغی ورته علم او چې علم ورته راغی نو هغه نه بعد اختلاف شروع ان ربک یقینا رفتا یقضی بینهما فیصله وکي په منځ یهودونو سوار او نور قومونو کې اورز د قیامت پاغه سکی چې دې پاغه کې اختلافونه چې اختلاف کین فإن كنت في شكنا کچریه تبشک مما دا غسن انزلنا چې موږ نازل کړی تعالی قرآن کریم پس تاسو کړه هغه کسان نه قرؤون الكتاب چې لوري کتاب چې تورات د من قبل کورنستانا عبد الله ابن سلام عمر غری نو محبوب علی سلام چانم تاسو نه کا معلومه ده چې محبوب ورکی شک نه دینو امت ته یورین لقد جاءك الحق من ربك خما خابتا اقراغله تا حق د جانب دربستانه پس مکه غته پتا کې د ممترینو شکون کو نام محبوب توای امت ته یوري او مکه غته دای کسان نو چې تکذیب کړي په ایتونو الہ باندې ګری بیا بشی ته خاسرینو نا تاوان رسون کې ځان لرا امت ته یوري ان الذين يقينوا كسان حقت عليهم كلمه ربك چې ثابت ده پاغه باندې کلمه درپستا په لوح محفوظ کې پدې ټکی باندې چې لعمل ان جهنم منکم اجمعین دا کلمه درب یادا چې اولای فی النار لا وبالی یا لوح محفوظ کلمې دي حقت کلمه ربک بالکتابه فی لوح المحفوظ ندغه کسان چې لا یؤمنون ایمان نه راوړي علم د الہ کې دا معلوم دی وتا ولو جاءتهم كل آیه اگر کرا شری تکل آیت هر نوع د معجزین هر معجزه او تراشی انو دی ایمان نروړي لا یؤمنون ولو جاءتهم حتی يروا العذاب الالم تر دې چې دی وګوري عذاب الیم بیا براوړي خو مقبول نه دی فلولا كانت قريه امنت هل كانت قريه امنت فنفع ایمانها پس ول نو اهل قری امنه چې ایمان وروړي چې پس نه پر سوال راغی قری لرا ایمان دا غیا مخکې د نزول عذابنا ولدي قریو والا چې هلاک شو ولی نو دوی چې ایمان راوړی وي قبل نزول العذاب چې فنفع ایمان او چې ایمان ته نه پر سوال وي الا قوم یونس مگر خو قوم د یونس علی السلام چې نه پورته ایمان رسولان نوولی نوال لقری چې ایمان راوړی قبل نزول العذاب چې نه پورته رسول ایمانها ایمان ندی نو خلاصه دا چې یو قوم تم په وخت د نزول کې ایمان به نه فن رسول الله قوم یونس مگر قوم د یونس علی السلام هغه عذاب ولید او ایمان او تنفور رسوله خدای زور د یونس علی السلام نو ایستل شو درې ورځې باندې کړي نه وځي ښا ټول وخت تیر کو درې مورز لک ټیم پاتیو چې د اسمان لمونو ته وکتل نو دا سری وی
د الہ د یری نه هغه کله پرې خود چې لا فرضي مقصد نه و خلوی خلق دي دریاو غاړي تلاړه کشته کې سور شو کشته ودرې دتلنا کشته باندې چې تاسو کې کم غلام نه چې بادار به اجازه ته تخصیدلې دي خلق غلی شو دې ځان سپوش چې دا غلام خوزیم چې د بادار به اجازه ته راوته بیا आवाज وک پدرې आवाज پیرازي چې پچوا چو فصاحما فکان من الملحدین پچوا چول نو هغه چانه وګرځي چې د پچو بیل شو نو ندې د پچو بیل شو نو وګرځي دا پچې بیلو دا د پچو خطا بس دو دنګل چوي دنګل مې راغې دې تیر کا سو میاشتل ته پروتو بیا رب کریم فرمایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطني الى يوم يبعثون يرکد مسبحين ننوینو ورځ د قیامت پورې بالته پروتو الته لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ورد کول او دا داسې ورد دی چې سړی زیات کینو دعای قبلي نو دې کمال وې کدای نه ویل بیا هم پروت وي دا خبره چې یونس علی السلام دومره لوی شخصیت د دنیا زرګونه اولیاء او لکونه دا ټول خو صحابه ته نرسي صحابه کرام او کرام یو پیغمبر ته نبی علی السلام په د باندې د دنیا کې دا حال راځي په دې معمولی خبره باندې موږ تاسو چې نه راولي نو یې ګران وته ډیر یو ګران نه یو خو مونږ ته ساتلې دي دوی ته د دنیا کې بدل ورکړي دوی نه ختمه کړه خبره را خطیه وته ختمه کړه قومیان چې سارا پاسې دا ډیرو خيارو اذا لمن خسری دي ویزه یونس علی السلام وګوري که پکور کې کوم ځای کې چې پیغمبر موجود دلته عذاب ناراضي بیم نه منو او کچرته دی وتل نو عذاب رښتیا دی خلک چراله وې دی نشي الله وای چې ماشومان امرو باسي ساروي امرو باسي ساروي او ماشومان او خیراتونه او صدقې راويستي او د اور پاړه د سلری لري اور را نږدې شوی دوی سوزول مسور الله زاري وکړي دعای قبول شو لما امنوا هر کله چې ایمان راوړاغی کشفنا نو لری کوم داغې نه عذاب الخزي عذاب د شرمندګۍ ولو شاء ربک کچر اراده شوی درف تعالی غنا خامہ خیمان براوله من فلر څوک چې پزمکه کړي کلون ټولو جميعا په غونډه خدای اراده کړی نه د به امتحان نش اف انت تکره الناس آیا پس یا رسول الله ته مجبور خلق لرا حتا یکونو ته مجبور خلق لرا بغیر د اراده د الہ نه تر دې چې شې د مؤمنین یقین لرونکي ندی مؤمنین نه جوړیږي مجبور وای ما دا د نبی علیہ السلام لعلک باخع نفسک علی آثارهم تلکه چې وجون کې رضانی چې د ایمان نه وروړي نو ځان وجنه دومره خفقان دا تسلی ده ټوله وما كان لنفسنا ندی ممکن یو نفس لران ته مینه چې ایمان وروړي الا باذن الله مگر په اراده او توفیق د الہ باندې ويجعل الرجس او اچي غضب خپلم على الذين باكسانو یعنی په زړونو دا کسان لا یقلون چې پویږي نه قل انظروا ورته وي انظروا ګورئ په نظر د عبرت او استدلال باندې ما ذا فی السماوات والارض سشه دی هغه چې دی په اسمانونو پزماګو کې نه یعنی په هغه شینو کې ګورئ چې دی په اسمانونو پزماګو کې وما تغني الآيات او دفن کوي سما د ایتونو والنظر او اقوال د نظر رسول لخا ير ورکون کی د نذیر جمع د نظر نه د پکې سما د ایتونو والنظر او اقوال د نظر ان قوم دغه قوم نه لا یمنون چې ایمان نه وروړي نو دفع بن کی ایتونو او نظر عذاب لره د دینا فهل ينتظرون د انتظار نه کوي مگر په مثل د مکی والا خلق خلاصه راځي تخفیفات دنیویو خلاصه وایي دا د مکی معظمه خلق انتظار نه کوي دا منکرین انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین مگر په مثل د ایام او د عذاب د هغه کسانو خلو من قبلهم چې تیر شوی مخکې دینا دا هغه د عذابونو د ورځو انتظار کوي قل ورته فانتظروا انتظار کوي یقینا ز چې تاسو سره يم د منتظرینو نه هلاک تاسو ته
ثم ننجي بیا کما سبق سو لگی پس دوی به انتظار نکاو و دوی چې انتظار به نکاو مگر مثل د ایام دا کسانو خلو من قبلهم آداب منز کی آیت د مکیوالو سره لگی منز کی آیت د مکیوالو سره لگی دوی انتظار نکي مگر دا هغه ورته انتظار کوي د تاسو د منتظرین نیم ثم ننجي بیا بنجات ورکوم رسولنا استاذ پیغمبرانو خپل لرا او مؤمنانو ته کذالک دغرنګ حقا حق ده په مونږ باندې ننجل المؤمنین چې نجات ورکوم مؤمنینو ته نو دا منکرین د تعذيبات انتظار کې راوشي او دا مؤمنین دی نه یریږي دا بشارت شو رسول او مؤمنین ته باغه وخت مونږ نجات ورکو په تعذيباتو کې اوسې ورکو قول ورته یو الناس اے خلکو ان کنتم کچری تاسو فی شکن په شک د دین زمانه چې اسلام دی نو بس دوی بیزار کا ورته او ز عبادت نکوم دا غبوتانو چې تاسو عبادت کوئ من دون الله لیکن ز عبادت دا الله کوم دا غزاد دی توفاکم چې وافت کوي تاسو و امرتو دل عقلی دی او مامور ګرځول شي په دې مچ شمس د مؤمنینو نام دا نوح علی السلام قوم ته داسې ویلو نوح علیہ السلام وامرت ان اكون من المسلمين ندم مامور پدیش چې داسې ورته وایا وانا قم وجهك للدين حنيفا او دا چې قائم کا وجهك ذات خپل یعنی خالص کا دین خپل ځان خپل دین لرا په حال کون ستا کی قائم کا ذات خپل دین تا دین ته رضان مستقیم کا یا خالص کا ذات دی دین تا خالقون ستا کې چې حنیف میلان کا ان کے باطل نہ حق لرا ولا تکونن مکه پتا کې تمن مشرکین د مشرکانو نه دا امت تا ورئی ولا تدعو من دون الله او عبادت مکو سوا د الہنا ما دا غبطانو اے مخاطبہ لا ينفعک چې نه پنه رسي تعالی نه په دنیا کې نه په آخرت کې ولا يضرك او نه ضرر رسول شي تا ته فإن فعلت پس کچرین او کتا دې کار لره فإنك یقینا تا په دغه وخت کې خامخې به ضرر رسون کو نه ځان لرا ظلم بزان سو کې امت ته اوري وإن يمسسك الله بدر کچری مسکی تعالی بای تعالی بدر اور رسي تا ته بدر یو شدت او تکلیف فلا کاشفا نشته لري کون کې له اغه لرا الا هو مگر د ذات الہ دی و ان يريد ک ارادو کې تعالی رب خیر اند رسول دی و نعمت فلا راد پس نشته وډون کې داغه لا راد نشته مانع وډون کې لفضل احسان د الہ لرا او عتیو د الہ لرا بل څوک نشته یصيب بمن يشاء رسيو خاص کوي په دغه فضل سره چاله شرادو شدا من عبادی د بندگانو خپلنا خاصتا فضل الله چې قران کریم واحده خاص کوي پاغه هغه څوک چې خو خیدا عبادت وهو الغفور الرحیم قل ورتو یا ایها الناس قد جاءكم بتحقیق راغلی تاسو ته حق من ربکم در استاسنا فمن اهتدى هغه څوک چې هدایت به مونږ فإنما يهتدي لنفسه پس یقینا خبر ادا هدایت به مزین لنفسه لپاره دا ثواب د نفس فل څوک چې پس ملار شو مهتدی شو نو ده هدایت د ګټه د نفس د پاره ده ومن ضل سوق چې گمراش فإنما يدل یقینا گمراه کیږي علیها پتاوان نفس بل باندې عقوبت د ته متوجه ده او نه امزا پتا سبحانه بي وکیل انس کفیلا خروړی ایمان وروړیږي نه مروړی عزت مبلغیم واتبعوا تابعداری کوا ما دا قران کریم یوحى الیکا چې وحی کولې شی الیکا تا د قران کریم واصبر او صبر کوا حتا يحكم الله ترني چې فیصلو کې باری تعالی په منځ او په منځ دی کې یعنی هلاکت د ورځ د بدر ته انتظار کوا او دا باری تعالی خیر الحاکمین غره د فیصله کوونکو نه دی په نصرت ستا باندې او په هلاکت د قوم ستا باندې دا ورش وعید ته اشاره وشو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ درېمه حصہ درېمه دا سورته اخیری حصہ ده پدې کې څلور امور دي تخفیف دنیوي دی په واقعي د قوم د نوح علی السلام او په واقعي د قوم د فرعون باندې آیت نمبر 9 کې ترغیب ال توبه دی په واقعي د قوم د یونس علی السلام آیت نمبر 93 کې
زر توبه وباسي. ګوري چې قوم د یونس علی السلام زر توبه استری و نو توبه قبول شو، عذاب طرفش. او په اخر کې ترغیب ال القرآن دی، ځکه چې د سورت ابتدا مقدمه د قران کریم په تعریف وا نو اخر هم په تعریف د کتاب الله دی. نو د دې حصے بلتون د ما سبق حصے نه داو چې اوله حصہ د دې په عقیده ردونه وو، دویمه حصہ د دې په عمل ردونه وو سره د عقیده درد، دریمه حصہ دوی ته تخویفات دنیوي دي. وَاتْلُو أُولُولا پدی باندې نبأ نوح، خبر د نوح علیہ السلام از بار وخت کې چې وی نوح علیہ السلام قوم خپل لرا اے قوم زما کچری وی کبر علیکم چې دن شوی پتا سو باندې وخت شوی پتا سو مقامی ډیر اوسېدل زمان طول مقامی و مکس وګدا اوسېدل زما او مکس زما ډیر وخت مې درکې تیر کا کدا در باندې دروندوي و تذکیرین او پندر کول زما تاسو ته آیات الله پایتونو د تعذیب د الہ باندې پن زما تاسو ته آیات الله نو فعل الله خاص د الہ په ذات توکل کړه د ما په دفع شر تاسو کې اول خو معنی چې نه معنی نو لاس مخلاص فاجمعوا پس راغون کې امر غم کار خپل ان راغون شي په امر واحد باندې سره خبرو کوي او شرکاکم او معبودان ممراغون کوي ثم لا يكن بيدني امركم کار استاس علیکم بتاسبن غمتن خفی پټ دینوی ثم قدو بے فیصلو کوي الی پبار زما کی پخکار باندې ولا تنذرونی ومهلت مرا کوي ماتام سمو چې وس کیږي راغون شي سره کوي بس محبوب ته تشجیعان فاین تولیتم دویمه طریقه تبلیغ ورته اول خدا سے چیلنج ور کلاس مخلص دویم ورته وا فاین تولیتم پس کچری وګرځي تاسو درولو د ایمان نه نو نوح علیہ السلام قوم ته داسې وای فاین تولیتم فما سالتکم پس نه غوښته ماته سن من اجر ستنخا شګینه تنخوا برانه پاتش ان اجرینا تنخوا زما الا الله مگر د الہ فزاد الہ په بدل راکې او مامور ګرځول شي په دې باندې ما چې شمزه د مسلمانانو نام دلیل نقلش نبی اسلام ته تبلیغ طریقه دا فکذبوا پس تکذیب وکړي قومیانو د نوح علی السلام پس نجات ورکړه مونږه نوح علی السلام ته د غرقنا او نجات مور کا هغه چې ستا چې د سره د مؤمنینو نه فل فل کی پکشتایږي او وګرځول مونږه دوی لره خلایفا خلیفګان رستو سیدن کې بزمګه کې واغرقنا الذين او غرق لمونږه کسان چې تکذیب کړو په ایتونو زمونږ باندې پس وګوره څنګه ګرځیدل اخري انجام د منذرینو یرا ورکړې شو هغه قوم چې منذر ورغله او دی منذرینو بد عذاب ده دا یو تخویف قصه شو دویمه ثم بعثنا بلغلو من بعد ورستو دا قوم د نوح علیہ السلام رسول فواضح معجزات قوم خپلتا فجاءوا پسرا بغلدی قوم خپلتا فواضح دلیل معجزات فما كانوا پسنو دی لیومنو چې ایمان راوړل مما پاغ اصول الدین باندې کذبوا چې تکذیب کړو دی بي پاغه باندې من قبل وړاندې تیان رسولنا هغه وړاندې چې د چا تکذیب کړو کوم آیتونو اصول د دینو نو دوی چې ایمان پر راوړل به ایمان نه وړ کذالک لکه څنګه چې د دې پزونو تبا موږ لګولې دا شنت به او مهر لګو پزونو معتدینو باندې تجاوز کوونکو چې حلال نه حرام ته تجاوز کوي دا یو اجمالی دلیل شته تخویف دریم تفصیلی تخویف دنیوی دی ثم بعثنا من بعدهم بیا اولیگل من بعد مرستو دغه رسول موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام فرعون تم اولیگل ملائه دلیو قومیان ورساو د قوم درتا بیا آیاتنا پاغنو معجزات خپل باندې فاستكبروا قومیان کبر کان درولو د ایمان او هغه یو قوم مجرمین پس هر کله چراغ دیلرا الحق حق ورتراغ من عندنا د جانب زمونږ چې موسی علیہ السلام او تورات نو وی دی ان هذا
یقینا دغه چې موسی علیہ السلام پر راتل کړي خامخا سحر مبین. ابتدا کې دوی سویلو ان هذا لساحر مبین، نو هغه تسلی ده چې دا د موسی علیہ السلام تورات ته او دتم دا نسبت شوی وو. او ورته موسی علیہ السلام ته قولونه نبی اسلام ته چل د تبلیغ خای چې دی بم د سیوای نو ته داسې ورته وای. او موسی علیہ السلام ورته تاسو قول کوي لا وای تاسو په حق ده فبارد حق لما جاءکم چرکل راغی تاسو ته نو وای تاسو دغه تورات ته چې سحرونه راځي سحر دی دا حال دا لا یفلح الساحرون خلاصین نمو مساحران من عذاب الله نو موږ ته دا نسبت کوي. او ورته قومانو موسی علیہ السلام اجیتنا راتل کړي تا مونږ ته آیا راغله ته مونږ ته ډیره پاله تلفتنا چواله ته مونږه تلفتنا ما تصرفنا چواله ته مونږه عما دا غلارنا چې مونږ کړي دي مونږ پاغي باندې پلاران خپل چې عبادت د بوتانو او فرعون ته وتكون لكم الكبرياء او شریتا سو دوړو ته چې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته اشاره کوي شیتا سو دوړو تل کبرياء لوی بادشاہي فلر د پزماګه د مصر کې ډیره پاره چې تا ته بچی پاتش پس نه یو مونږه تاسو دوړو ته به مؤمنین د وجد اقوال تاسو دوړو نه مؤمنین مصدقین ایمان اورونکي نه. وقال فرعون لئن اراول ما تعر لوی ساحر هر ساحر علیم چې پوی ډیر پوی پسې ارکی. پس هر کله چراله ساحران او دې ته موسی علیہ السلام خبر لنډه کوي ځکه مقصود د بیان د قصې نه دی بلکې مقصود تشجيع د نبی اسلام د طریقه تبلیغ ورخای او بلکې لوی مقصود تخفیف دنیوي دی چې تعذیب راشي. او ورته موسی علیہ السلام القو غرزو یا چې یې تاسو ملقون وردون کې داري چې هم ساګانې وپړې دي. فلما القوا هر کله چې ساحران او غرزول هم ساګانې خپل او پړې خپل نو موسی علیہ السلام ما جئتم به السحر ما الذي موصل له هغه جرات لو کړه تاسو پاغي باندې هو السحر هغه سحر دی. ان الله یقینا باری تعالی سيبطل زرد چې باطل وکړي سحر لرا. ان الله یقینا باری تعالی لا يصلح نصالح کوي نه خو عمل د مفسدين او ساحرين. ويحق الله الحق او یقینا باری تعالی يحق الله ثابتې باری تعالی حق لر به کلماتي په تحقیق خپل باندې او په کلمو خپل ولو کرے المجرمون اگر کبد غني مجرمان او خفقيږي مجرمان. فما آمنا پس ایمان رانولا لموسی د وجه دعوت موسی علیہ السلام الا ذریه یا بموسی مگر صاحب اولادی من قومی د قوم د فرعون د خاندان د فرعون نسل کسان ایمان اور علا خوف سره د یری من فرعون د فرعون نو ملائیم او در وساو د قوم دنا د دل دینا اپ دې خبر باندې یفتنهم چې فتنه کې بواچی دی لرنه قتل ویږي نه یو څو نفرو دو سړی او درې زنانه وی آسیه بی بیوان د فرعون کړه د خازن هغه بی بیوان او بل د هغه سړی خزا هغه خزا چې فرعون ته بیګیره ګمنځولا او دو سړیو یو خازن خپل یو رجل من آل فرعون د فرعون د خاندان نه یو سړیو ترزوی جوړې ده که صحیح کېده نو په یره باندې دوی ایمان راوړل. وان فرعون یقینا فرعون لعن خامخ متکبر انسانو علو کون کې پزماګه کې او یقینا دیو خامخ د مسرفین او مشرکین نه زیاتی کون کې په کبر او اسراف او شرکی. وقال موسی علیہ السلام قوم زما انکم ان کنتم آمنتم بالله کوم چې ایمان راوړل بنی اسرائیل وی موسی علیہ السلام یا قوم زمان کچریه تاسو د قبطیانو مبارک یادی چې دا غینه ایمان را نوړ مگر د یوسوزری د فرعون داغه خاندان خلق. وی موسی علیہ السلام یا قوم زمان کچریه تاسو چې ایمان لرئ ایمان منوړی دی له پزاد پس په دغه ذات باندې توکل کوي تاسو مسلمانین یا اذ کنتم مسلمین. فقالوا تصور تقومون على الله توکلنا صحابه کرامو ته تربیت ده خاص الہ فذات مونږ توکل کړی دی. اے رب زمونږ لا تجعلنا مگر دې مونږه فتنه موضع د فتنه موضع فتنه
موضع د ابتلا او د عذاب د پاره د قوم ظالمینو. یعنی مونږ باندې د مشرکان مو مسلط کړي چې زمونږ د ظلم په وجه پاغي باندې چې کوم نه فتنه کې هغه اختش. ونجنا نجات را کې مونږ ته پر رحمت خپل باندې د قوم کافرینو. وحی وکړه موسی علیہ السلام ته ورور د هارون علیہ السلام ان تبوها چې جوړ کړي دواړه لقومکم ان پر قوم خپل بمصر په مصر کې بیوت المساجد کورونه د عبادت مساجد. وجعلوا اغرضوا بيوتكم مساجد خپل قبلة نحو قبلة طرف د قبله ته بیت المقدس ته مخونه کوي یا وګرځوي کورونو کوټه. وجعلوا اغرضوا به بيوتكم دا کوټه خپل قبلة موضع د مانځه یا د مساجد نحو القبله کوي او قائم کې منځونه لرا او زیر ور کې مؤمنین لرا په نصرت سره او په جنت. وقال موسی علیہ السلام دعا وکړه اے رب زمونږ انک یقینا ته چې ورکړی تا فرعون او ملأ قوم دلرا زینت و اموال او مال په ژوند دنیوي کې. ربنا اے رب زمونږ ډیر په لې دلو چې دی گمراه کې خلق له دلالستانه دومره سرکشه کې شوی دي چې داغه په بدل کې د ایمان اورو په ځای باندې کفر کوي خلق گمراه کوي. ربنا رب زمونږ اتمسا حلاکت را ولا علی اموالهم فمالون دوی باندې وجدد علی قلوب ایمان او مهر ولګو په زړونو دوی باندې سخواله راوړ په زړونو دوی پس دوی ایمان نه وروړي حتی ول عذاب الیم تر دې چې وګوري دی عذاب الیم درناک چې غرق دی. او ایباری تعالی موسی علیہ السلام ته قد اجیبت پتاقی قبول کړه شو دعوتکما دعا تاسو د دعاو نو دعا خو موسی علیہ السلام کړي وا. قال موسی ربنا خو هارون علیہ السلام په امین ویلو هارون علیہ السلام په امین ویلو نو ځکه ورته دا ویل کیږي چې دعوتکما د اجتماعي دعا شو ثابت د قران کریم نه ده او دام ثابت شو چې امین دعا ده نو چې دعا د پټ ویل پکار دی. فاستقیما پس مستقیم اوسېږي دعا کدا سو کوئی چاله کوي د صراط المستقیم کوم دعا ده هغه دعا ده خو مصدره په ثنا ده او په ثنا کې جهر پکاري ثنا کې جهر پکاري ذکر کې جهر پکاري په دعا کې خفیه پکاروي. امین کې هیڅ ثنا نشته محض دعا ده نو پټي وای او یا د صراط المستقیم دعا ده خو مصدره په ثنا ده نو ثنا په پټ جهر په کې. فاستقیما پس مستقیم اوسېږي دعا په ایمان او په تبلیغ باندې. ولا تتبعانی او تاسو دعا تابعداري مکوئ دلال را کسان لا علمون چې پویږي نه داغي دین پسې مزي اوس عذاب ته خبره جوړ کړه. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر اے عبرنا تیر کا مونږه بني اسرائيل په بحر باندې لارې مو ورکړي. فاتباهم پسور پسې شپدی پسې فرعون وجنودو لخر د فرعون سلی رشلا کا کسانو بغیان نپار د ظلم و عدوان د تیری انو عدو باغ تیری شي چې په افعالو کې وي بغي باغ شي چې په مقالاتو کې وي. حتی تر دې یو تاکید شي حتی تر دې اذا ادرک الغرق چې لام دکړه دلر الغرق او غرق او تورسیدم نو فرعون آمن تو ایمان لرم پدې خبران نو یقینا شان ده لا اله نشتا معبود الا الذي مگر ذات امانت چې ایمان راوړې پاغي باندې بنو اسرائیل هغه ذات چې بنو اسرائیل په ایمان راوړې دي داغه نه سوا بل نو دا وخت چې کوم ایمان دی دا مقبول نه دی. ځکه بل دی کې رب کریم ما مخ کې هدایت تاسو ته وویل رب کریم فرمایي فلما راوا باسنا قالوا آمنا فلم يكن ينفعهم ایمانهم لما راوا باسنا عذاب چې وګوري نه فوت ایمان نه رسي بیا
متصوفو کې یو جماعت او عقیده قول کړو چې د فرعون ایمان اخر وخت کې شوی دی دا مقبول دی. متصوفو کې یو جماعت او ابن عربی باندې چې کوم اعتراض کیږي چې دې قائلو داغه جواب فالواقیت والجواهر کې امام شعرانی کړی دی چې ابن عربی دا څه دی ویلي چې ایمان مقبول دی، دا ویلي چې اخره کې ایمان راوړی دی. دا چې اوس ایمان مقبول دی کنه دا قائل دی مقبولې نه دی، دا یادې چې دی وخت کې په تکلم په ایمان کړی دی، خدا مقبول نه دی. وانا من المسلمین الان ورته جبرائیل علیہ السلام اوس آیت ایمان راوړي بعد الغرقام. اوس وقد عصيت او پتاقینا فرمانی کړي وتا قبل ورننګ او وی ته مفسدین نه پزماګه کې دې چې علاقه دې نه لګ مخ کې وتا سورہ مخ کې جبرائیل علیہ السلام راغلی وو. وی یو غلام می کور کې ماشوم غټ ک او چې غټ شو نو ما ته وی ته ما بازار نه ای اړواک نه راکې راته دا څنګه دی هغه وی چې زخیر ته نصیحت وکړه بیا پس ورغی ویزه نصیحت وکړه پدریم ځل غوسه شوې چې یاره داسې غلام چې د بادار نه مایو د بادارۍ دعوه کوي کنه دا د سین نه دی په دې لاهو کا. ابراهیم علیہ السلام ورته راغی الان اوس ایمان راوړي بعد الغرق او چې کله دا کلمه ویل نو هغه وتخکار کړه اچټه وتخکار کړه ګورې وی تا دا فیصله کړې واخه چې باداری چې کله څوک نه مني خپل د بادارۍ دا غلام کوي نو دا پسین لو کول پکار دی اس پسین لو شوزا. فالیوم پسنن ننجی کا نجات در کو مونږ تاسو ته بدتا تا می بدن ک بدن ستاوان دی بدن ته نجات درکاو دیر پاره چې تو ګرځيږي او شیل من خلفکا هغه چا د پاره چې رستستانه دی آیتنا عبرت به څوک تاسو لاړ نشي بیا تاسو څوک لاړ نشي. وان كثيرا من الناس عن آیات غافلون یقینا ډیر د خلکو نه د آیاتونو زمونږ نه خامہ خار غافلون نه خبر دي کدا شینه اورید الکلبم لوی داوی ونکین بس چپراله چپی بار تر وګرځو او ګورئ صداقت د قران باندې لوی دلیل چې دا خبره ورته کړی ده چې تا بدن ته نجات درکوم چې رستو خلکو ته عبرت شي نو مړه خرابيږي او فرعون نه خرابي. او د کمپیوټر په سیډیانو کې تصویرانو مشته دي سو کې ګوري وګوري ورته دالو ته نه پرته دا وسم دوی بنا چې اخلاص پروت دی اسم نشته او مکه شان ته پروت دی اوسم عبرت د خلکو لپاره خلک ورزي په جیبګر کې پروت دی د مصر. ولقد بوانا بني اسرائيل مبوء صدقنا او خامخا تحقیق بوانا دیر کړیو مونږ بني اسرائيل مبوء صدقنا پا زید سکون کې مبوء زید سکون چې موضع د صدقو لایق او خستو ان ازمکه کریمه چې اردن او فلسطین دی او مصر او شام دی. ورزقناهم روزي ورکړو موږ دوی لپاره من طیبات د پاکو روزي نه منو سلوا او غنایم وغیرہ اگر که غنایم دوی تروانو زمکه وته پاتې شو فمختلفو پس د اختلاف نو کړي په دین خپل کې تر هغه پورې جاءهم العلم چې راغی دی لره علم او چې کله ورته علم راغی نو به اختلاف شروع کړي نه دا وایي چې هر امت چې علماء ولانه جوړ کړی دا نه دوی اختلاف نو کړي تر هغه چې راغی ورته علم او چې علم ورته راغی نو هغه نه بعد اختلاف شروع. ان ربک یقینا رفتا یقضی بینهما
فیصله وکي په منځ د يهودونو سوار او نور قومونو کې او ورځ د قیامت پاغه سکی چې دې پاغه کې اختلافونه چې اختلاف کوي. فإن كنت في شكنا کچریه تبشک مما دا غسن انزلنا چې موږ نازل کړی تعالی قرآن کریم. پس تاسو کړه هغه کسان نه قرؤون الكتاب چې لوري کتاب چې تورات د من قبل کورنستانا عبد الله ابن سلام عمر غری نو محبوب علی سلام چانم تاسو نه کا معلومه دار چې محبوب ورکی شک نه دین امت ته اورئ. لقد جاءك الحق من ربك خاما خابتا اقراغله تا حق د جانب دربستانا پس مکه غته پتا کې د ممترینو شکون کو نام محبوب توای امت ته اورئ. او مکه غته دای کسان نو چې تکذیب کړي په ایتونو الہ باندې ګری بیا بشی تر خاسرینو نا تاوان رسون کې ځان لرا امت ته اورئ. ان الذين يقينوا كسان حقت عليهم كلمه ربك چې ثابت ده پاغه باندې کلمه درپستا په لوح محفوظ کې پدې ټکی باندې چې لعمل ان جهنم منکم اجمعين دا کلمه درب یادا چې اولای په النار لا وبالي یا لوح محفوظ کلمې دي. حقت کلمه ربك بالكتابه في لوح المحفوظ ندغه کسان چې لا یؤمنون ایمان نه راوړي علم د الہ کې دا معلوم دی وتا. ولو جاءتهم كل آية اگر کرا شری تکل آیت هر نوع د معجزین هر معجزه وتراشی ان دې ایمان نه وروړي لا یؤمنون ولو جاءتهم حتى يروا العذاب الالم تر دې چې دی وګوري عذاب الیم بیا براوړي خو مقبول نه دی. فلولا كانت قريه امنت هل كانت قريه امنت فنفع ایمانها پس ول نو هل قری امنت چې ایمان وروړي چې پس نه پر سوال راغی قری لرا ایمان دا غیا مخکې د نزول عذابنا ولدي قریو والا چې هلاک شو ولی نو دوی چې ایمان راوړی وي قبل نزول العذاب چې فنفع ایمانها چې ایمان ته نه پر سوال وي الا قوم یونس مگر خو قوم د یونس علی السلام چې نه پورته ایمان ورسوله. نو ولې نوال د قری چې ایمان راوړی قبل نزول العذاب چې نه پورته رسولې ایمانها ایمان لري. نو خلاصه دا چې یو قوم تم په وخت د نزول کې ایمان به نه فنر رسول الله قوم یونس مگر قوم د یونس علی السلام هغه عذاب ولید او ایمان او تنفور رسوله خدای زور د یونس علی السلام نو ایستل شو. درې ورځې باندې کړي نه وځي ښا ټول وخت تیر کو درې مورز لک ټیم پاتو چې د اسمان لمونو ته یو قتل نو دا سری وی د الہ د یری نه هغه کله پرې خود چې لا فرضي مقصد نه و خلوی خلق دی دا یو غاړي تلاله کشته کې سور شو کشته و درې دتلنا کشته باندې چې تاسو کې کم غلام نه چې بادار به اجازه ته تخصیدلې دي خلق غلی شو د ځان سپوش چې دا غلام خوزیم چې د بادار به اجازه ته راوته بیا یې आवाज وکړ پدریم आवाज پیرازي چې پچوا چو فصاحما فکان من الملحدین پچوا چول نو هغه چانه وګرځي چې د پچو بیل شو نو ندې د پچو بیل شو نو وګرځي دا پچې بیلو دا د پچو خطا بس دو دنګل چوي دنګل مې راغې دې تیر کا سو میاشتل تا پروتو بیا رب کریم فرمایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطني لا يوم يبعثون يرک د مسبحین ننوینو ورځ د قیامت پورې بالته پروتو الته لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ورد کول او دا داسې ورد دی چې سړی زیات کینو دعای قبلي نو دې کا معلومه کده نه ویل بیا هم پروت وي دا خبرې چې یونس علی السلام دومره لوی شخصیت د دنیا زرګونه اولیاء او لکونه دا ټول خو صحابه ته نرسي صحابه کرام او کرام یو پیغمبر ته نبی علی السلام
په د باندې دی دنیا کې دا حال راځي په دې معمولی خبره باندې موږ تاسو چې نه راولي نو یې ګران وته ډیر یو ګران نه یو خو موږ ته ساتلی دي دوی ته دې دنیا کې بدل ورکړي دوی نه ختم کړه خبره دا خطیه وته ختم کړه قومیان چې سارا پاسه دا ډیرو خيارو اذا لمن خسری دي ویزه یونس علی السلام وګوره ک پکور کی کوم ځکه چې پیغمبر موجود ال عذاب ناراضي بیم نه منو او کچرته دی وتل نو عذاب رښتیا دی خلک چراله وې دی نشي علاوه چې ماشومان امرو باسي ساروی امرو باسي ساروی او ماشومان او خیراتونه او صدقې راويستي او د اور پاړه د سلری لري اور را نږدې شوی دوی سوزول مسور لزارې وکړي دعای قبول شو لما امنوا هر کله چې ایمان راوړاغی کشفنا نو لری کوم داغې نه عذاب الخزي عذاب د شرمندګۍ ولو شاء ربک کچر اراده شوی درف تعالی غنا خامہ خیمان براوړ من فلر څوک چې پزماګه کړي کلون ټولو جميعا په غونډه خدای اراده کړی نه د به امتحان نشه افا انت تکره الناس آیا پس یا رسول الله ته مجبور خلق لرا حتا یکونو ته مجبور خلق لرا بغیر د اراده د الہ نه تر دې چې شې مؤمنین یقین لرونکي ندی مؤمنین نه جوړیږي مجبور وای ما دا د نبی علیہ السلام لعلک باخع نفسک علی آثارهم تلکه چې وجون کې رضانی چې د ایمان نه وروړي نو ځان وجنه دومره خفقان دا تسلی ده ټوله وما كان لنفسنا ندی ممکن یو نفس لران ته مینه چې ایمان وروړي الا باذن الله مگر په اراده او توفیق د الہ باندې ويجعل الرجس او اچي غضب خپلم على الذين باكسانوا یعنی په زړونو دا کسان لا یقلون چې پویږي نه قل انظروا ورته وي انظروا ګورئ په نظر د عبرت او استدلال باندې ماذا فی السماوات والارض سشه دی هغه چې دی په اسمانونو پزماګو کې یعنی په هغه شینو کې ګورئ چې دی په اسمانونو پزماګو کې وما تغني الآیات او دفن کای سما د ایتونو والنظر او اقوال د نظر رسول لخا ير ورکون کی د نذیر جمع د نظر نه د فکې سما د ایتونو والنظر او اقوال د نظر عن قوم دغه قوم لا یمنون چې ایمان نه وروړي نه دفع بن کی ایتونه او نظر عذاب لره د دینا فهل ينتظرون د انتظار نه کوي مگر په مثل د مکی والا خلق خلاصه راځي تخفیفات دنیویو خلاصه وایي دا د مکی معظمه خلق انتظار نه کوي دا منکرین انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین مگر په مثل د ایام او د عذاب د هغه کسانو خلو من قبلهم چې تیر شوی مخکې دینا دا هغه د عذابونو د ورځو انتظار کوي قل ورته فانتظروا انتظار کوي یقینا ز چې تاسو سره يم د منتظرینو نه هلاک تاسو ته ثم ننجي بیا کما سبق سولګي پس دوی به انتظار نه کو او دوی چې انتظار به نه کو مگر مثل د ایام را کسانو خلو من قبلهم آداب منس کی آیت د مکیوالو سره لګي منس کی آیت د مکیوالو سره لګي دوی انتظار نه کوي مگر د هغه ورته انتظار کوي د تاسو د منتظرین نه يم ثم ننجي بیا بنجات ورکه موږ رسولنا استاد پیغمبرانو خپل لرا او مؤمنانو ته کذالک دغرنګ حقا حق دې په موږ باندې ننجل مؤمنین چې نجات ورکو موږ مؤمنینو ته نو دا منکرین د تعذيبات انتظار کې راوشي او دا مؤمنین دې نه یریږي دا بشارت شو رسول او مؤمنین ته باغه وخت موږ نجات ورکو په تعذيباتو کې اوسې ورکو قول ورته یا الناس اے خلکو ان کنتم کچری تاسو فی شکن په شک د دین زمانه چې اسلام دی نو بس دوی بیزار کا ورته او ز عبادت نکوم دا غبوتانو چې تاسو عبادت کوئ من دون الله لیکن ز عبادت دا الله کوم دا غزاد دی توفاکم چې وافت کوي تاسو و امرتو دل عقلی دی او مامور ګرځول شي په دې مچ شمزه د مؤمنینو نام دا نوح علی السلام قوم ته داسې ویلو نوح علیہ السلام وامرت ان اكون من المسلمين ندم مامور پدیش شدا سے ورته ویا
وان اقم وجهك للدين حنيفا او دا چې قائم کا وجه کا ذات خپل یعنی خالص کا دین خپل ذات خپل دین لرا په حال کون ستا کی قائم کا ذات خپل دین تا دین تر ځان مستقیم کا یا خالص کا ذات دین تا حال کون ستا کی چې حنیف میلان کا ان کے باطل نہ حق لرا ولا تکونن مکه بتا کی تمن مشرکین د مشرکاننا ندا امت تاوری ولا تدعو من دون الله او عبادت مکو سوا د الہنا ما دا غبطانو اے مخاطبہ لا ينفعک چې نه پنه رسي تعالی نه په دنیا کې نه په آخرت کې ولا يضرک او نه ضرر رسول شي تا تا فإن فعلت پس کچرین او کتا دې کار لره فإنک یقینا تا په دغه وخت خامہ خیب د ضرر رسون کو ځان لرا ظلم بزان سو کې امت ته اوري وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ کچری مسکی تعالی بای تعالی بدرن اور سیتا ته بدرن یو شدت او تکلیف فلا کاشفا نشته لري کون کې له اغه لرا الا هو مگر د غزات الہ دے وَإِن يُرِدْكَ ارادو کی تعالی رب خیر اندر رسول دی او نعمت فلا راد پس نشته وډون کې داغه لا راد نشته مانع وډون کې لفضل احسان د الہ لرا او عتیو د الہ لرا بل څوک نشته یصیب به من یشاء رسیو خاص کی په دغه فضل سره چاله شراده او شدا من عباد د بندگانو خپلنا خاصتا فضل الله چې قران کریم واحده خاص کی پاغه هغه څوک چې خو خیدا عباد وهو الغفور الرحیم قل ورتو یا ایها الناس قد جاءکم بتحقیق راغلی تاسو ته حق من ربکم در استاسنا فمن اهتدى هغه څوک چې هدایت به مونږ فینما یهتی نفسی پس یقینا خبر ادا هدایت به مزیل نفسی د پاره دا ثواب د نفس فل څوک چې په سم لار شو مهتدی شو نو ده هدایت د ګټه د نفس د پاره ده ومن ضل څوک چې گمراش فینما یدل یقینا گمراه کیږي علیها پتاوان د نفس فل باندې عقوبت د ته متوجی ده او نه امزا پتا سبحانه بي وکیل انس کفیلا کراوړی ایمان راوړی گینه مراوړی عزت مبلغیم واتبعوا تابعداری کوا ما دا قران کریم یوحى الیکا چې وحی کولې شی الیکا تا تا دا قران کریم واصبر او صبر کوا حتا يحكم الله ترضی چې فیصلو کې باری تعالی په منځ او په منځ دی کې یعنی هلاکت د ورځ د بدر ته انتظار کوا او دا باری تعالی خیر الحاکمین غره د فیصله کوونکو نه دی په نصرت ستا باندې او په هلاکت د قوم ستا باندې سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد